د افغانستان اسلامي امارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیرانو کونړ ته په خپل رسمي سفر کې د شاوخوا 45 میلیونه افغانیو په لګښت 3 مهمې پروژې پرانیستې. د سرپرست حکومت دغو لوړ رتبه چارواکو د پیش درې پلي چلام او د شګل په مونی کلي کې 2 کلینیکونه ګټه اخیستنې ته وسپارل چې د دغو ولسوالیو زرګونو خلکو ته به د صحت په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د شکر او د حمد ځای دا دی چې د آبادی په لور باندې یو قدم خطه کیږي. آبادی راځي، هغه که د کلینیک په شکل کې ده، هغه که د مکتب په شکل کې ده، هغه که په هر شکل کې ده. خو دغه کمه آبادی موږ ته په ډیر څه باندې ده. د پیش درې ولسوالۍ د چلام کلي د روغتیايي مرکز ودانۍ د یونیسیار یا ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې له لوري د 23.5 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه او د شګل په مونی کلي کې د صحت عامه وزارت سره په همغږۍ د هیلنټ موسسې په مالی همکارۍ د 15.5 میلیونه افغانیو په لګښت یو صحي کلینیک جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي دا ډول پرمختګونه د هیواد او هیوادوالو په خیر بولي. وایي په دې سره باید د صحت په برخه کې شته ستونزې راکمې شي. په دې منطقه کې کلینیک ته ډېره اړتیا وه چې د دې منطقې خلک د زیاتو مشکلاتو او ستونزو سره مخ وو، ځکه چې د اوړي په موسم کې به خوړ زیات او په دې خوړ باندې بل کلینیک ته زموږ زیات تګ راتګ و او په سړک باندې تقریبا 15 کیلومتره لار وه. نو دا مشکلات زموږ انشاءالله د دې کلینیک په ذریعه حل شلو. مخکې کوز کلینیک زموږ نه جدا او زنانه به تللې چا سره به څوک و یا به نه و، او دلته په دې باندې موږ دا مشکل دغه شو چې الحمدلله کلینیک باید موږ ته د شپې او د ورځې خلاص او دلته موږ ته نږدې شو، سهولتونه شو، په وچه یا کته به اوبه وي، تکلیف او مشکلاتونه. په افغانستان کې د هیلنټ نړیوالې موسسې مسؤلین وایي د صحت په برخه کې کار کول یې لومړیتوب دی او غواړي خپل خدمات نور هم لرو پرتو سیمو ته وغځوي. ان شاء الله زمونږ دا تعهد دی او کوشش هم دی. ستونزې مشکلات شته، نه غواړو چې په هغه مسایلو باندې اوس وغږیږو، اما دا تعهد لرو چې خپل د خدماتو کیفیت نور هم د دې نه بهتر کړو. او په ضمن کې دا هم زموږ کوشش دی چې هغه ساحو ته چې هلته خلک اوس هم صحي خدماتو له لاسرسی نه لري د هغې دپاره هلې ځلې وکړو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د معارف وزارت سره په همغږۍ د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له لوري د 215,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت د مرکز اړوند د څاګي په سیمه کې د یوه ښوونځي د ودانۍ جوړولو چارې هم پیل شوې.